د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د دې مهال مهم خبرونه ته زموږ یوټیوب چینل څخه ښه راغلاست. لومړی خبر د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي د تیر حکومت څخه په میراث د پاتې شوي 15 میلیونو معتادینو درملنه په تدریجي توګه روانه ده. ډاکټر قلندر ایبا چې اروزګان ولایت ته تللی وي ویل د یادو کسانو د درملنې لپاره په پلازمینه کابل کې د 15,000 بستریز روغتون ترڅنګ په ګڼو ولایتونو کې د درملنې مرکزونه فعال شوي. د زابل والي مولوي حزب الله افغان د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې په یاد ولایت کې د انکشافي پروژو تطبیق ته د اسلامي امارت د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده. د رئیس الوزرا په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د زابل والي د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړی او ویلي دي چې سیمه ایز مسؤلین د یاد ولایت د خلکو د امنیت د تامین ترڅنګ د دوی د ستونزو د حل په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. هغه دغه راز د اسلامي امارت له رهبرۍ څخه غوښتي چې د کرنیزو ځمکو پراختیا په لرې پرتو سیمو کې د روغتونونو جوړولو راستنېدونکو هیوادوالو ته د کار موندنې او انکشافي پروژو د تطبیق برخې ته جدي پاملرنه وکړي. د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د اسلامي هیوادونو د علماو ټولنې استازو او غړو سره په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د سفارت سرپرست ډاکټر محمد نعیم وردک هم حضور درلود په ار کې وکتل. په پیل کې د یادو علماو په استازیتوب ډاکټر علي قردغي په افغانستان کې د اسلامي نظام حاکمیت وستایه او دا یې د افغانستان د علماو حافظانو او ټولو مجاهدینو د قربانیو نتیجه وبلله. نوموړي وویل یاد پلاوی د اسلامي هیوادونو د 4 ټولنو او د 4 مذاهبو د علماو په استازیتوب کابل ته راغلی او د اسلامي امارت رهبرۍ ته یې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ. یادو علماو کرامو وویل دا مهال د اسلامي نړۍ سترګې تاسو ته او د فلسطین مجاهدینو ته دي او د افغانستان اسلامي امارت د اسلامي نظام یو سمبول په توګه یاد کړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د پکتیا ولایت په شواک ولسوالۍ کې د یونس په نوم د یو جامع جومات د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړ. دغه جومات چې د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه په سپارښتنه او د یو سوداګر له لوري د 1500 میلیونه افغانیو په مالي لګښت جوړ شوی او پر یو وخت د 400 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یاد جومات د پرانیستې په مراسمو کې د ولس او قومونو پر یووالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه په داسې حال کې چې یرغلګرو سره د مبارزې پر مهال بهرنیو موږ ته د وطن وران کوونکو خطاب کاوه خو اسلامي امارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو سره دا په ډاګه کړه چې اسلامي امارت د هیواد ورانوونکی نه بلکې جوړونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې د جهاد برکت او د ولس په ملاتړ د هیواد او نورو اهل خیر مسلمانانو په همکارۍ د هیواد په ګوټ ګوټ کې رغنیزې چارې دوام لري. دا د دې ساعت مهم خبرونه تر بیا د خدای په امان.